د بلاروس او پولنډ په ځنګلونو کې تر نږدې 2 کلنې سرګردانۍ وروسته 6 میاشتې کېږي چې جرمني ته رسېدلی. نورالله آریان افغانستان کې خبریال وایي له افغانستان څخه تر جرمني پورې په دې 2 کلن مزل کې څو ځله مرګ له نږدې لیدلی. که څه هم آریان له سرګردانۍ وروسته اوس د برلین په یو کمپ کې دمه شوی، خو ظاهراً دې سفر دومره ځپلی چې د وطن مور او ماشومانو په یادولو سره یې له سترګو اوښکې بهیږي. نورالله آریان راته د هغې ورځې کیسه کوي چې خپل بکس یې وتاړه او له خپلې مور او ماشومانو سره یې خدای پاماني کوله. نو هغه ورځ خو ډېره سخته ورځ ده چې مور سره مې چې رخصت اخیستی دی، له مېرمنې سره، له بچیانو سره. نو ډېره سخته وه زما لپاره. دا حالت ډېر سخت دی که نه، چې له مور نه، له اولادونو نه، له مېرمنې نه رخصت اخلي. خو بیا هم مجبوري ده، موږ مجبور وو چې باید له مور سره په ټوله کې دوهمه مور چې زموږ خاوره کېږي د سره رخصت، نو ډېر مشکل دی. نورالله آریان جرمني ته په دې قاچاقي لارو سفر له کابل پیل کړی و. د آریان په خبره قاچاقبر سره په دې سلا شوی و چې روسیې ته به یې هوایي وړي او له مسکو ور اخوا به د ځمکې له لارې سفر کوي. په دغه 18 میاشتني سفر کې آریان له بېلابېلو هیوادونو تیر شوی. هغه له کابل څخه تاجکستان ته په الوتکه کې سفر کړی او له هغه ځایه مسکو ته تللی. په مسکو کې له 2 میاشتني ځنډ وروسته قاچاقبر بلاروس ته وړی چې په بلاروس کې د 2 میاشتې ځنډ وروسته پولنډ ته اوښتی. د هغه په خبره له پولنډه پولیسو بیرته بلاروس ته ریپورټ کړ او د بلاروس او پولنډ ترمنځ ځنګلونو کې د 2 میاشتو سرګردانۍ وروسته بیا بریالی شو چې پولنډ ته واوړي. آریان وایي له پولنډ څخه جرمني ته د همدې کال د کوچني اختر په لومړۍ ورځ ورسید. که څه هم آریان دغه اوږد سفر نیمه لاره په الوتکه کې وهلي، خو له مسکو څخه د بلاروس په لور د تګ او د قاچاقبر د چلن په اړه کیسه کوي. نو هلته چې ورسېدو مسکو ته، پلنکوچ ډوله موټر ولاړ و، تورې شیشې وې، پردې پسې ځوړند وې، 15 نفره تقریبا نور هم پکې ناست وو. موږ هم د شاله طرفه ورپورته شو 10 نفره، خو ډېر تنګ کېنستو، ډېر تنګ، یعنې قانوني که د 3 نفرو سیټ وو، موږ تقریبا 15 کېنستو. نو تر بلاروسه پورې ټوله شپه مزل مو وکړه، اندې ورځې 11 بجو راورسېدو. نو ډېر په تکلیف شو، یعنې قاچاقبر سره تګ چې دی ستا په خوښه نه دی، نه اوبه ستا په خوښه دي، نه خوراک ستا په خوښه دی، نه د ډېره معذورت رفع کول ستا په خوښه دي. هر څه چې دی وایي چېرته وقفه درکوي، چېرته یې نه درکوي، بس د ده په خوښه به ځې. ډېر نهایت په تکلیف راغلی یو. آریان چې د خوست اوسیدونکی دی وایي په سفر کې ورسره 10 نور خوستي ځوانان هم وو چې 4 یې په لاره کې د سړې هوا او نورو ستونزو له کبله ژوند وبایله. سلامونه او نیکې هیلې. موږ د 2 نفره ملګري چې دلته بلاروس هېواد ته راغلي، دلته د مسافرۍ شپې تېروو. هغه راته په بلاروس کې د هغه کور کیسه هم وکړه چې په خبره یې د حیوان ژوند هم پکې ممکن نه و، خو ده او ملګرو یې پکې 2 میاشتې تېرې کړې. د آریان په خبره قاچاقبر د پیسو اخیستو په وخت کې ورته د اوسېدو د ځای، ډوډۍ او نورو امکاناتو ژمنې ورکړې وي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ماضي ژمنې وي. آریان وایي د دې سفر تر ټولو ترخې ورځې هغه وي چې پولنډ ته تر اوښتو وروسته د پولنډ پولیسو بیرته بلاروس ته واړوه او په ځنګل کې پرېښود. موږ بیا 15 شپې په ځنګل کې وکړې، ډېرې سخته مو وګاللې، لوږې، تندې، نابلدیت، نیټ کار نه کولو، نیټ کې پیسې په ختمېدو وې. اوبه خو چې تقریبا د بلاروس نه سرحد ته راځي اوبه دې ختمېږي، ځکه 6 ساعته په تا باندې په پښو مزل کوي. نو خو چې ډېرې راوړې، یا به 2 بوتله راوړې، یا به 3 بوتله، یا به 15 بوتله راوړې. یعنې داسې اوبه مو استفاده کړي دي چې باران به شوی و، ژور زړوبي به و، دې کې به چې کوم اوبه جمع شوي وې تکې زیړې بې خوندې اوبه به وې. بس هغه ډبي به چې کله تش شول هغه به موږ ځانه سره ساتل. نو دا اوبه به مو راخیستې، بله چاره نه وه، ځکه چې سړی چې نو خوراک مو لوی اکثریت کاکو ځان سره راوړل، بادام، پیستې، معمولا بعضې وچه مړۍ دا ملګري ځان سره اخلي. خوراک څه نه څه ښه و، خو دغه اوبه ستونزه وه. نو داسې اوبه مو څښلي دي چې موږ ته به پلرونو جمع کوله چې زموږ په وخت کې د تړۍ ولسوالي چې ده خوست کې، وایي داسې اوبه مو استفاده کولی چې په د ګړي باندې د ګچ ټیکری به مو کېښودو، هغه چینجي به یې پاتې شول، بیا به موږ څښلې. خو موږ په 21مه پېړۍ کې په د اوسني عصر کې هم داسې اوبه څښلي دي.
یعنې بوتل به مو له اوبو ډک کړو چینجي به اوبه ته داخل شول بیا به د خپله ټوپۍ به مو یا استفاده کوله یا به کتراوې راسره وي یا به دسمال و دا به مو په بوتل باندې کېښودو نفس ته به موږ استفاده کولې آریان په دې سفر کې د نورو سختو سربیره د پولیسو له بد چلنده ډیر خوابدی دی. د هغه په خبره د ټولو هغو هیوادونو پولیس چې دا پرې تیر شوی د وهلو ټکولو او نیولو سربیره د انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او کډوال سپکوي. وهل و ټکول و سپکول و په سپیو باندې خوراک و دا ټول مسایل کې دي. حتی که د ربلت چې دي چې دا وپېژني زموږ پر وړاندې هلته یې داسې یو ځای کنلی و لکه د قبر مثال یې درلودو دې ته یې 2 ورکوس کړل خط یې م ترې وویسته پتلون یې م ترې وویسته نیکر یې کې پاتې شو بس دې باندې خاوره ور واچوله فقط دغه سرونه یې جوت و ډېر غیر انساني چلن یې کولو نو نیم ساعت 15 دقیقې داسې یې کړي وو یو داسې کرنډ غونده شی ورسره و که نه ډېره ته به د مټ باندې مې وویل بیخي ژړاوې به یې وکړې کرنډونه به یې ورکول بعضې په سپیو خوړل و بعضې متروکې ورسره وې په دې باندې وهل ټکول دا ټول مسایل وې ډنډې ورسره وې په ډنډې باندې خو زه خپل هم تقریبا 15 ډنډې 6 ډنډې داسې وهلی یم زموږ ملګري لاس 15 ډنډې. آریان له افغانستان څخه اروپا ته په دې 2 کلن سفر کې ټپي شوی هم دی. آریان راته د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره سختۍ ګالل او اروپا ته راتګ په ژوند کولو ارزي او که نه وویل نو هغه څوک چې زیرک وي تعلیم یافته وي اروپا ښه ده ورته ژوند په اسانۍ سره پکې کړی شي سهولتونه ورکړي دي خو د بېسواده خلکو لپاره بیا دا ټولنه ډېره سخته ده. زموږ ملګري دي دا دومره راتګ نه ارزي یعنې دا لارې دا سختې دا ساړه دغه مرګونه دغه وهل پرې وهل دغه خپل شخصیت چې ته وګورې په لاره کې یعنې د 2 پیسو کېږي ته چې ځان وګورې چې یو لاره کې یو پولیس تا ته راځي یا د په سپیو دړي یا د وهي یا د پورې وهي خپله سړی داسې ناهیلي شي چې خو زه وګوره ته وګوره چې ته یا ما وهې یا مې پورې وهې نو هغه زما شخصیت درته معلوم نه دی که زما شخصیت درته معلوم وای خپل افغانۍ مې وای خپل خوستی مې وای داسې د نه کول خو اوس زه نه یم درته معلوم بس ټول موږ غیر قانوني یو دا ټول وهل پرې وهل معمول دي اوس نو نه ارزي په دومره سپکو وهلو پرې وهلو نه ارزي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زرهاوو افغان ځوانان اروپا ته د رسیدو په تمه د ایران او ترکیې له لارې یا د بیلاروس او پولنډ له لارې د سفر ته ملا تړي. یو شمېر پر دې خطرناکو لارو ژوند بایلي ځینې په میاشتو په زندانونو کې پاتې کیږي او هغه شمېر افغان ځوانان چې اروپا ته له دې سختو سفرونو وروسته رسیدلي ډېرې په روحي او رواني ستونزو اخته دي او هغه خوبونه یې هم نه دي رښتیا شوي چې دوی په خپل وطن کې د اروپا د ژوند په اړه درلودل.